سلامونه. د دې لپاره چې د بیلجیم د ټاکنو په اړه معلومات ترلاسه کړو او ښه ټاکنه وکړو، اړینه ده چې لومړی د بیلجیم د فعالو ګوندونو په اړه باندې څه ناڅه معلومات ولرو. په دې لړ کې به زه تاسو ته ښي اړخې او یو چپ اړخی ګوند معرفي کوم. هیله ده چې دا ډول معرفي مو خوښه شي او د بیلجیم د حکومت او سیاست په اړه درته کافي معلومات حاصل شي. نن درته د ولامس بلانک ګوند معرفي کوم. ولامس بلانک ګوند د بیلجیم د فلاندر په سیمه کې یو ځواکمن ګوند دی چې له نن څخه 40 کاله وړاندې د دې ګوند نظریې جوړښت رامنځته شوی دی چې د 2004 کال د نومبر د میاشتې په 14 نیټه دوی په رسمي ډول په بیلجیم کې فعالیت پیل کړی. ولامس بلانک سره له دې چې ځان میانه روه ښي اړخی ګوند ګڼي، خو فعالیتونه او اهداف یې د سختدریځه ښي اړخي ګوندونو څخه دي چې تمرکز یې په ملتپالنه یا نشنالیزم دی. دوی شعارونه څرګندوي چې لومړی حق باید فلامش یا د فلاندر اصلي اوسیدونکو لپاره وي. د کډوالو په برخه کې د انساني لومړیتوبونو حقدار لومړی د فلاندر اصلي اوسیدونکي ګڼي او په دوهم قدم کې بیا د دوی د ارثي اړیکو په بنسټ چې مور یا پلار یې له فلاندر څخه وي او په دریم قدم کې نور اوسیدونکي حقدار ګڼي. د کډوالو په وړاندې د سختو قوانینو غوښتونکي دي او انګیري چې دوی په سیمه کې د ډیرو ستونزو زیږنده دي او په ډیرو برخو کې ګډوال د ځایي اوسیدونکو حق خوري. دا ګوند په ټولنیزو شبکو کې د ښه فعالیت له امله توانېدلی چې ځینې ټولنیزې ستونزې راوسپړي او پړه یې پر حاکم حکومت واچوي او کډوال د دې ستونزو جړلې معرفي کړي. دوی په ټولنیزو شبکو کې د کډوالو ترمنځ یا د کډوالو لخوا ستونزې او جګړو ته ډیر پرداز ورکوي او ځایي خلک په دې قانع کوي چې کډوال په سیمه کې زموږ د ناهوساینې سبب دي. د همدې کمپاینونو په پایله کې دوی په وتوانېدل چې په 2019 کال کې د 2019 کال په ټاکنو کې ځان ته غوڅ اکثریت رایې ترلاسه کړي او ځان د فلاندر په کچه ځواکمن ګوند معرفي کړي. دا ګوند په ساحوي دفترونو کې ډیره پانګونه کوي او د اړیکو لپاره د انټرنیټ پر مخ موجوده ټکنالوژي په ښه ډول کاروي او خپل فعالیتونه په ښه ډول تر یو بل رسوي. د بیلجیم په حکومت کې یو ګوند نشي کولای چې دومره رایې ترلاسه کړي چې په یوازې ځان حکومت جوړ کړي. له همدې امله سیاسي احزاب د ځینو مشترکاتو په نظر کې نیولو سره حکومت جوړوي. له تیرو 15 کلونو څخه سیاسي ګوندونه سره له دې چې دوی دومره ځواکمن هم نه وي، ولې د سختدریځو ښي اړخو ګوندونو په وړاندې ائتلاف کوي او حکومت جوړوي چې په دې ډول سختدریځي ګوندونه په اپوزیسیون کې پاتې کیږي. سږ کال هم د لومړنیو اټکلونو له مخې ولامس بلانک ګوند په فلاندر کې اکثریت یا 28.8% رایې ترلاسه کوي، خو نور ګوندونه سر له اوسه د ولامس بلانک ګوند لپاره د کوردون سانیتیر اصطلاح کاروي چې نورو ګوندونو ته دا پیغام ورکوي چې نور ګوندونه باید د دوی په وړاندې یو ځای شي او ولامس بلانک په حکومت کې منزوي کړي. که چیرې مو دا ډول معلومات خوښ شوي وي، هیله ده چې دا معلومات له نور ملګرو سره هم شریک کړئ. د ګوندونو په اړه نور معلومات د افغان ټپس په پاڼه وڅارئ. مننه.